او بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی چې څنګه راغی نو د هغه پیسې هغه ته واپس کړي او دی ورته ووایي بارک الله لک فی اهلک و مالک، الله دې ستا په مال کې برکت واچوي او ستا په اهل کې د الله برکت واچوي. انما جزاء السلف الوفاء والحمد، د قرض بدله دا ده چې په ټیم واپس ورکړي او د هغه سړي ښه صفت بیان کړي. نو دا هم ګوره یو ادب دی مخې ته راغی. موږ د سیرت ګوره صرف دې دپاره نه بیانو چې واقعیت بیانو، موږ به دې نه فایده اخلو. نو دې ځکې فایده چې څوک دله قرض درکړي بیا واپس یې ورکوي نو شکریه ادا کوه. د یو نیم نه چې خپل حق لري نو داسې درګزار به یې کېږي لکه ته چې د په زور سالې لکه دا خو ته شپږ میاشتې درسره وي، یو کال درسره وي، دوه کال درسره وي، اخرنی انجام دا شو مړه درکوه. سلو کسانو یې نور هم راکولې خو بدقسمتي وه چې له ده نه مې راواغېستې بیا دې څه وایي؟ دا زموږ د پښتنو خبرې دي. سلو نور هم راکولې که سلو نور چې درکولې په ده به څه راتلې؟ دا زموږ د دې پښتنو بس صفات داسې دي چې ښه صفات نه دي. یو دا صفت ما په بعضو پښتنو کې لیدلی اشتباه کې، یو پکې دا دی چې د ورسره منډه وواله څه کار دې وله وکړو او سبا نه په دې کار کې مشکل راغی نو بیا دې د مرۍ نه نیسي. لکه دې ته نه ګوري چې دې سړي خو ما سره منډه والې او ښه کار یې کړی خو بس دا د تقدیر فیصلې دي اوس وشوه دې نه نه نو بیا به دا پیزار وسولوي سوري به یې کړي روزانه به ستا کور ته ځي راځي ډزه 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 تا چې ویلو تا چې ویلو او تا چې دا کپیل ما ته خولی او تا چې کمپني ما ته خولی او ته هلکه منډه دې سره والې وه ښې دې سره کړي و مخکې د تقدیر فیصلې دي بس وی پارټۍ وی شلو نورو کسانو ما ته ویلي چې دا خدمت ته لکه خو بدقسمتي ووي ځان به داسې کي ته به د اسمان نه راکوز شوی دی وایي شلو نورو هم ما ته ویلي چې دا کار دله موږ کوو داسې وایي که نه وایي؟ نو ځکه بیا هغه بعض یو غلط قول مشهور شوی دی په عوامو کې وی ښه مه کوئ بد نشتی دا غلطه خبره ده خو بعضو د دې خبرو د لاسه دا خبره جوړه کړې ده که نه د دې قصو د لاسه چې ښه مه کوه بد نشته حالانکې دا خبره د شریعت خلاف ده. ته به ښه کې او په دې تمه به یې نه کوي چې هغه سړی به تا سره ښه کوي، ته به ښه په دې کې د الله د راضي کولو دپاره. اوس که سبا له دې سړي د سره ښه وکړو یو ډېره ښه ده او که بد یې د سره وکړو بیا صبر کوه. خو ته خو به دا نه وایې چې یو سړي د سره بد وکړو یا زیاتې وکړو یو ښه پرېږده نه دا خو غلطه خبره شوه که نه ورسېدی که نه